ډرون تیارې چې اوس د افغانستان پر فضا باندې ګرځي دا اوس هم د امریکایانو ښکارا تجاوز دی پر افغانستان باندې د افغانستان پر فضا باندې او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې زموږ د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړی دی چې دوی ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کو چون مجاهد صاحب هم ذبیح الله مجاهد صاحب په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی خو بیا هم په ډیره سپین سترګۍ سره دوی دا کار ترسره کوي چې موږ یې غندو او دا یو ناروا عمل بولو او بیا غوښتنه کوو چې امریکایان باید د دې کار څخه لاس واخلي. په دې اړه موږ ته دقیق او کره معلومات ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.